د افغانستان ځوانان وایي چې دا یو مهمه خبره ده چې اټک پورې ځمکه زمونږ ده. افغانستان ځوان وایي تر اټک پورې ځمکه زمونږ ده. د افغانستان د زمونږ نه د افغانانو ده. افغانان ټول شو. پښتونخوا ځوان وایي چې نه، دا د پاکستان ده. او اوسنۍ کې تاسو یو خبره د پاکستان د فوج دغه وکړه د ډي جي آی اس پی آر د پښتنو وسایلو باندې خبره کړې و چې د دې ځان سره جهیز کې خو نه دی راوړی. نو دلته زه به ځوانانو یو پوښتنه وکړم چې څوک تاریخ کې لږ معلومات لري. د پښتونخوا د ځمکه د ټوله پښتونخوا چې ده دا د هندوستان حصه و که نه وه؟ لکه زه تاسو نه یو پوښتنه کوم، پښتونخوا د ځمکه د هندوستان برخه و که نه وه؟ دا زه تاسو ګورم چې معلومات تاسو نه لرئ. ښه خلک وایي نه وه. ښه صحیح ده. اوس راځم بل سوال له. دلته که تاسو سره څوک خبرې کوي نو خبرې لږ ساعت له پرېږدئ، که ډوډۍ خورئ نو ډوډۍ لږ ساعت له پرېږدئ. دا مهمې خبرې دي، دا دوباره بیا نه کېږي. دوه شیونه یاد ساتئ، یو هندوستانو او یو برطانوي هندوستانو. یو هندوستانو یو برطانوي هندوستانو، یو انډیا وه بله برټش انډیا وه. په دې دواړو کې فرق چاته معلوم دی؟ یو انډیا وه بل برټش انډیا وه. یو هندوستانو بل برټش انډیا وه، برطانوي هندوستان. اوس په هغه وخت کې دوه سیستم وو، خدا یاد ساتئ. په هغه وخت کې دوه سیستم وو، یو د هندوستان نظام یو د برطانوي هندوستان نظام. نو پښتونخوا د ځمکه چې وه دا د هندوستان نظام وه که دا د برطانوي هندوستان وه؟ په یو وخت باندې په دې ټوله سیمه باندې دوه نظامونه، یو هندوستان او یو برطانوي هندوستان. پښتونخوا په دې دواړو کې د کم یو نظام سره وه؟ د برطانوي هندوستان سره وه که هندوستان سره وه؟ دا سوال داسې دی چې په دې کې به د ډیورنډ ټوله مسله به تاسو ته حل شي. خو تاریخ دانان تاسو ته دا خبرې نه کوي. که د پښتونخوا دي زاړه تاریخ دانان دي، خو یا به د یرې نه وي، یا به د خپل لالچ ته وجې نه وي، یا به د بل وجې نه وي. خو دا یو سوال که تاسو د خپل تاریخ دانانو نو کو، که هغه افغانستان دی او که هغه د پښتونخوا دی، چې پښتونخوا د ځمکه د هندوستان وه که د برطانوي هندوستان وه؟